فتوح الشام ولسما برخه صحباو دا قوی مان فتوح الشام کی شوی بیان فتوح الشام د اصحابو د ایمان داستان مغلوبا هاغا کتابیان د کلیساو داغا پیروان د کلیساو داغا پیروان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، د اسلام رڼا راډیو درنو قدرمنو اوریدونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې تاسو روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې مو پر تن وي. دا د الخادم سردار محمد د فتوح الشام د خپرونې سره ستاسو شاغلو او اغلو کوربتوب کومه. هیله مند یم چې د خپرونې تر اخري شیبو پورې را سره عمل وسئ. حشو پلاس د اسلام ولید ظالم خپل انجام واوري دغه تاریخي فتوح الشام. ورونو، لکه څرنګه چې په تیره لسمه برخه کې موږ د فتوح الشام دغه ځای بیانوي چې ویله مو حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه خپل ملګرو ته تشریف راوی او ورته یې وفرمایله چې په دې وخت کې زما په ذهن کې یوه خبر راغلی ده. آیا تاسو زما په رایه باندې تللو ته تیار یاست؟ خلکو ورته وویله تاسو وفرمایاست موږ په سر او سترګو تیار یو. هغه ورته وفرمایله چې تاسو د خپلو آسونو ښه خدمت وکړئ، هغوی له ښه خوراک ورکړي او ښه یې تیار کړي او خپلې وسلې هم تیرې او تیارې کړي. زما اراده ده چې د 3 ورځو تیرېدو نه پس موږ د رومیانو تعقیب وکړو. هغوی سره چې موږ کوم مال او اسباب ولیدی، نو زما د خدای تعالی نه دا امید دی چې دغه مال به زموږ دپاره د غنیمت مال وګرځي. دې قوم ټول بهترین څیزونه د ځانه سره یوړل، دلته یې هیڅ پرې نه ښودله. مسلمانان وویله چې څه ستا رایه د هغه وکړه، موږ ستا سره یو. تومه او هربیس کلو ته ولاړله، مال یې جمع کړئ. کوم رقم چې حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه له ورکول وه هغه یې راوړه. حضرت ابو عبیده رضی الله عنه چې دا ولیده نو ډیر خوشحاله سو او یې فرمایله چې چونکې تاسو خپله وعده پوره کړه، ځکه نو اوس تاسو چې چیرې زړه غواړي هلته ولاړ سئ، څوک به تاسو ته څه نه وایي. البته که چیرې د 3 ورځو نه پس مسلمانانو تاسو ګرفتاره کړاست یا یې قید کړاست نو هغوی به ملامت نه وي. نو اوس به راسو قدرمنو معززو اوریدونکو 11مه برخه به واورو. حضرت یزید بن ظریف رضی الله عنه فرمایي چې کله رومیانو حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه له مال راوی او بیا واپس تله، نو چونکې دوی سره د دمشق نور بېشماره خلک سره د مال حال او اهل و عیال تللو دپاره تیار سوي وه، نو دوی نه یوه غټه ډله جوړه سوله. حضرت واقدي رحمه الله فرمایي چې توما او هربس سره کوم رومیان ولاړل، نو د دوی د تللو نه پس د مسلمانانو او د باقی مانده رومیانو ترمنځانه په دې خبره جګړه پیدا سوله چې په دې وخت کې په ښار کې کوم غنم یا غله موجوده وه، نو آیا دا د چا ملکیت دی؟ مسلمانانو دا دعوه کوله چې موږ د دې مالکان یو، او رومیانو بیا دا ویله چې دا زموږ مال دی. حضرت ابو عبیده رضی الله عنه وفرمایله چې دا مال هم د اهل دمشق یعنې د رومیانو دی، ځکه چې دا دفعه هم په صلحنامه کې شامله وه. نږدې وه چې په دې خبره باندې د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه او د حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه د لشکر یعنې د سړو ترمنځ سخت ټکر سوی وای. لیکن فیصله په دې وسوله چې دا مقدمه دی هم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته یوړل سي، او هیڅ چاته دا معلومه نه وه چې د دمشق د فتح کېدو په ورځ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وفات سوی دی. حضرت عطیه بن عامر سکسکی رضی الله عنه فرمایي چې په کومه ورځ توما او هربیس د دمشق نه جلاوطنه کړل سوله، نو د هرقل لور هم ورسره وه. زه په جابیه دروازه باندې ولاړ وم، ما چې وکتله نو حضرت غدرا رضی الله عنه دغه خلکو ته د سترګو د لاندې په غصه کتله، او کوم څیزونه چې دې خلکو د ځانه سره وړله هغه سامان ته د حسرت په نظر کتله. ما چې ولید نو مې ورته وویله یا ابن الازور، زه نن تا ډېر حیران وینم، آیا الله تعالی سره د دې نه زیات مال نسته؟ هغه راته وویل نه، په خدای قسم چې زما په مال څه پروا نسته، خو ما ته افسوس او ارمان په دې خبره راځي چې دوی زموږ نه ژوندي ولاړل. ابو عبیده رضی الله عنه د مسلمانانو سره څه ښه معامله ونه کړه. ما ورته ویل یا ابن الازور،
حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه دا کار صرف د مسلمانانو د فائدې د دوی د حفاظت او د جنگ کولو د مشقت نه د خلاصول د پاره کړی دی. د الله په نزد د یو سړي حرمت او قدر او منزلت د ټول دنیا نه زیات دی. الله جل جلاله د مسلمانانو په زړونو کې د رحمت تخم کرلی دی. په بعضو صحیفو کې الله تعالی په خپل ارشاد فرمایلی دی انا رب الرحیم لا ارحم من لا يرحم، یعنی زه مهربان رب یم، څوک چې په نور رحم نه کوي زه په هغوی رحم نه کوم. او الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي والصلح خیر، چې صلح کول بهتره ده. حضرت غدرار رضی الله عنه وفرمایل زما دې په خپل رب قسم وي چې تا رښتیا وویله، لیکن کوم خلک چې الله تعالی ته ښځه او بچی پیدا کوي یعنی شرک کوي نو ته ګواه اوسه چې زه به په داسې سړي چیرې هم رحم ونه کړم. توما او هربیس چې د دې ځایه څخه روان سوه او حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د هغوی د تعقیب اراده کړې وه، نو وروسته د غلې د غنم په معامله باندې چونکې لوی بحث او مباحثه وسوه د هغې په وجه وخت ډیر تیر سو. نو حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د تعقیب کولو اراده ختم کړه، لیکن د اهل دمشق نه یو سړی چې په رومیانو کې ډیر ماهر شهسوار ګڼلی سو او د سره قید و، د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه توجه بیا په دغه لور راوګرځوله. حضرت واصله بن اسقع رضی الله عنه فرمایي چې زه د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه په لشکر کې وم، هغه زه د حضرت قدرار بن الازور رضی الله عنه په هغه پوځي دسته کې شامل کړم کومه چې د گشت کول د پاره مقرره وه. زموږ دا دسته په باب شرقي نه باب توما پورې او د دې ځای نه باب سلامه، باب جابیه، باب فرادیس، باب کیسان او په دې ټولو دروازو باندې مو گشت کوئ حتی چې باب سفیر ته به ورسېدلو. د دمشق د فتح کېدو نه مخکې یوه شپه موږ ټولو ملګرو گشت کوئ. د سپوږمۍ سپینه رڼا وه. کوم وخت چې موږ باب کیسان له نږدې راغلو نو ناڅاپه موږ د دروازې د خلاصېدو اواز واورېدی. موږ ځان یوې خواته پټ کړئ، دروازه خلاصه سوله او د هغې نه یو سړی په آس باندې سپور بهر راووتی. موږ د باندې ځان ناغرضه کړ، یعنې توجه مو ورته ونه کړه. موږ قصدن داسې وکړه د دې دپاره چې دا سړی زړور سي او زموږ خواته راسي. حتی چې هغه زموږ خواته رانږدې سو موږ فورا ګرفتاره کوي او د مکې مو ورته ورکړه چې که یوه خبره وکړه سر به دې قلم کړو. د پسې 2 سواره نور راووتله خو احتیاطاً په دروازه کې ودرېدله. کوم سړی چې موږ ګرفتاره کړی وو هغه 2 کسانو به د دغه سړي نوم اخیستی او چغې به یې ورته وهلې. موږ خو دا سړی د خبرو کول نه منع کړی وو دې دپاره چې که چیرې د پسې نور ملګري هم وي نو هغوی به واپس ولاړ سي او د ګرفتارولو نه به بچ سي. اوس چې کله د ده ملګرو ده ته اواز وکئ نو موږ ده ته وویله چې اواز ورته وکړه چې هغوی هم تا پسې راسي. دغه بندي هم هغوی ته په خپل رومي ژبه کې جواب ورکئ چې مرغۍ په جال کې ګرده. هغه ملګري یې پوه سوله چې هغه ګرفتاره سو. د دې وجې نه هغوی واپس ولاړله او دروازه یې ځان پسې بنده کړه. موږ د دې سړي د قتلولو اراده وکړه نو بعضې ملګرو دا رایه ورکړه چې بهتره دا ده چې دی موږ د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه په خدمت کې پیش کړو او هغه چې د ده په باره کې څه حکم وکړي نو هغه شان به وکړو. ممکنه ده چې په دې کې زموږ دپاره خیر وي. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د ده څخه پوښتنه وکړه ته څوک یې؟ هغه وویل زه یو رومي نسله سړی یم. ستاسو د محاصرې کول نه مخکې د خپل قوم یوې ښځې شازانې سره یې واده کړی و. کوم وخت چې ستاسو په محاصره باندې ډېرې ورځې تېرې سولې او زما چونکې خپلې ښځې سره بې کچه او بې حده مینه وه نو د دې دپاره ما د هغې مور او پلار ته درخواست وکړئ چې د دې رخصتي وکړي، لیکن هغوی انکار وکړي او ویې ویله چې فی الحال موږ ناوزګارو یو، یعنی په ضروري کار مشغوله یو. د دې وجې موږ دا کار نسو کولی. زما چونکې دې ښځې سره د ملاقات کولو ډېر خواهش و نو په دې خاطر مې د خپلې ښځې ته خبر واستوی چې ته د سیل کولو په بهانه تفریحګاه ته راسه. هغه راغله خو هغې دا خواهش ښکاره کوي چې ما د ښار د دروازې نه بهر د سیل کولو او چکر یعنې هواخورۍ دپاره وباسم. لهذا ما دروازه خلاصه کړه او په دې نیت بهر راووتلم چې ستاسو باره کې څه معلومات حاصل کړم. زه چې څنګه بهر راووتلم سمدستي ستا سړیو ګرفتار کړم. زما بل ملګری او هغه ښځه بهر راووتله او ما ته یې چغې ووهله، لیکن ما د دې ویرې نه چې هسې نه زما ښځه چیرې ګرفتاره نه سي نو د هغوی د ویرولو دپاره مې دا خبره وکړه چې مرغۍ په دام کې ګیر سوه او که چیرې زما په ځای بل څوک وایي نو د ښځې د ګرفتارۍ به یې څه پروا نه وای کړې. خالد بن ولید رضی الله عنه وفرمایله چې د اسلام په باره کې ته څه وایه؟ که چیرې ته مسلمان سي او زه په ښار کې داخل سوم نو ستا نکاح به د دغه ښځې سره وتړم او که د اسلام نه انکار کوي نو بیا دې قتلوم. هغه فورا اسلام قبول کړ او ویې ویله
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. وای چې دې سړي بیا د مسلمانانو د طرفه ډیر په بهادرۍ سره جنگ وکړي او د صلح نه پس چې موږ په ښار کې داخل سو نو د ښځې په تلاش کې منډې ترډې جوړې. بعضو خلکو ده ته وویله چې هغه ستا د فراق په وجه دومره خفه او پریشانه وه چې دنیا او د دنیا هر څیز یې پرېښود او راهبه سوله. دا سړی په ورن کلیسا ته ولاړی نو د ده ښځې دی ونه پیژندی. ده پوښتنه ځینې وکړه چې تا رهبانیت ولې اختیار کوي؟ نو هغې وویله چې زما خپل د خاوند سره بېکچه او ډېره زیاته مینه وه خو هغه عربانو ګرفتار کوي نو د هغه په غم کې ما رهبانیت اختیار کوي. ده ورته وویله چې زه ستا خاوند یم، زه اوس مسلمان سوی یم. دا چې ښځې واورېدله نو ویې ویله چې بیا ستا څه اراده ده؟ دې سړي ورته وویله چې ته زما په پناه کې راسه. هغې وویل په مسیح مې دې قسم وي چې اوس داسې چیرې هم نسي کېدلی، اوس زه تا سره په یوه طریقه هم نسم ملاوېدلی. دا یې وویله او هغه د توما او د هربس قافلې سره روانه سوله. دا سړی د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په خدمت کې حاضر سو او ټوله قصه یې ورته تېره کړه. هغه ورته وویله چې حضرت ابو عبیده رضی الله عنه چونکې دا ښار د صلح په ذریعه باندې فتح کړی دی د دې وجې نه زه هغوی ته هیڅ نسم ویلی. وایي چې کله دې سړي ته دا خبره معلومه سوله چې خالد رضی الله عنه د رومیانو د تعقیب کولو اراده کړې ده نو ده په زړه کې وویله چې زه به هم د هغه سره ولاړ سم. ممکنه ده چې زه هغوی ته ورسم چونکې خالد رضی الله عنه د توما او هربس د تللو په 4مه ورځ هم ایثار سو نو د تعقیب کولو اراده یې ختمه کړه. دا سړی د هغه په خدمت کې حاضر سو او عرض یې وکړي چې جناب ما اورېدلی دي چې ستا د تومس او هربس د تعقیب کولو اراده ده. خالد رضی الله عنه ورته وفرمایله چې هو. دې سړي ورته وویله چې بیا انتظار د څه خبرې دی؟ خالد رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایله چې هغوی به اوس ډېر لرې رسېدلي وي ځکه چې 4 ورځې وسوې. زما خیال نه دی چې هغوی به موږ په لارې کې ایثار کړو. یونس چې د دغه سړي نوم و ویې ویله چې زه د دې ملک د ټولو لارو څخه ښه خبر یم، زه به ستا سره ولاړ سم. زما امید دی چې ان شاء الله تعالی تاسو به هغوی ته ضرور ورسئ او هغوی به ضرور راونیسئ او زه به هم په خپل مقصد حاصلولو کې کامیابه سم. د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د رومیان د لشکر تعقیب کول. ورونو حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه وفرمایله یونسه آیا تا ته لاره ښه معلومه ده؟ هغه وویل هو ښه معلومه ده راته، لیکن یوه خبره ده چې تاسو ټول به د قوم لخم او قوم جزام چې عربي نصرانیان وه د هغوی لباس به اغوندئ او زادره هم ځان سره واخلئ. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د زهب لشکر نه 4000 پوځیان ځان سره واخیستله او حکم یې وکړي چې په زادره کې کمی وکړي او په آسونو باندې سواره سي. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه حضرت ابو عبیده رضی الله عنه د ورغی او د دمشق د معاملاتو باره کې څو خبرې هغه سره وکړي. بیا روان سو. حضرت زید بن ظریف رضی الله عنه فرمایي چې موږ د یونس په رهبرۍ کې د رومیانو د پښو د قدمونو په نښو نښانو باندې روان وو. دا صحابي فرمایي چې موږ د یونس په رهبرۍ کې د رومیانو د څاروو د پښو چاپو پسې روان وو. توما خپل قوم او خپل قافله په داسې تیزۍ سره بوتله که چیرې یو وښ یا کچره به ورته په لارې کې ستړې سوه نو هغه به یې همهلته حلاله کړه او همهلته به یې پرېښودله. موږ هم په هغوی پسې ښه تیز روان او بغیر د لمانځه نه به مو دمه هم نه کوله حتی چې د رومیانو په لاره د تللو نښې نښانۍ ورکې سولې، یعنې مخکې نورې نښې نه وې چې موږ ورپسې تللي وای. موږ حیران ودرېدلو. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د یونس نه پوښتنه وکړه چې اوس به څه کوو؟ هغه ویل یا امیر زه چې ځو د الله تعالی نه به مدد غواړو. رومیان ستا د ویرې نه ډېر تیز تللي دي او معلومیږي چې هغوی دلته لاره بدله کړې ده. چیرې په غرونو درو کې روان سوي دي. تاسو یقین ساتئ انشاء الله موږ به هغوی ته ضرور ورسیږو. یونس دا لاره پرېښودله او د غرونو شاته په بله لار روان سو. حضرت ضحاک بن سفیان رضی الله عنه فرمایي چې یونس موږ پر یو داسې سخته لاره باندې روان کړو چې په هغې لاره کې سوا د کاڼو نه بل څه نه وه. موږ په ډېر تکلیف سره پر دې کاڼو باندې روان وو. داسې تیرې کاڼې وې چې د آسونو پښې هم په وینو سولې. د هغوی د پښو نه نعلونه جدا کېدونکې وه، حتی چې زموږ د پښو موزې هم وشکېدلې، صرف په پونډو کې څه حصه پاتې وه. حضرت عباد بن سعید رضی الله عنه سره نږدې روان وم. یونس زموږ نه مخکې تللی او موږ ورپسې روانو. په خدای قسم زما د سرمنې داسې موزې وې چې د هغې مضبوطوالي ته به ما وکتله نو زما به دا خیال و چې دا به تر ډېرې مودې پورې زما سره وي. لیکن په خدای قسم په دې یوه شپه کې هغه ټولې وشکېدلې او سوا د لوړو پونډو د حصې نه نورې پاتې نه سولې. زه د غریزې لارې د سختوالي او شدت نه ویرېدلم.
خو چې ومې کتله نورو ملګرو هم دغه شکایتونه کوله. ټولو ملګرو وویله چې که چیرې دې رهبر موږ په سمه لار بیولي وای نو ډېر به ښه وای. په دې شپه موږ دا لاره ډېره په مشکله عبور یعنې ډېر په مشکله مزل مو وکئ. خدای مو کوله چې آخر د دې ځای نه ووتلو او د رومیانو په دې لاره د تللو نشانات معلوم سوله. د دې نښو نه معلومېدله چې رومیان ډېر په توندۍ سره روان وه. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه وفرمایله چې رومیان بچ سوه. یونس وویله چې زما د الله تعالی د ذات نه پوره امید دی چې موږ به هغوی رانیسو، خو تیز تلل انتهایی ضروري دي. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه مسلمانانو ته د تیز تللو دپاره وفرمایله. مسلمانان وویله یا امیر د لارې د شدت او تنګوالي او ډیر مزل په وجه موږ ډیر ستړي یو، که یو ساعت دوه مهلته زموږ د آرام کولو او څارولو د ګیا او اوبو او غیره دپاره راکړې نو ډیر به ښه وي. خالد رضی الله تعالی عنه فرمایله چې د الله نامه واخلي او زی روان سي. الله تعالی بهترین مړونکی او آرام ورکونکی دی. تاسو صرف خپل دشمن پسې ځان ورسوئ. مسلمانان برابر مخکې روان وه. رهبر مخکې روان و او دا به یې ویله چې موږ د رومیانو په کوم ښار چې تیریږو نو هغوی به دا خیال او سوچ کوي چې ګنې دوی د قبیله غسان، لخم او د قبیله جزام عربي نصرانیان دي. تر دې موږ جبله او لازقیه عبور کړه، یعنی تیر سو ځینې او د دریاب غاړې ته ورسېدلو. دلته چې راغلو نو یونس د رومیانو د قدمونو او چاپونو د نښو تلاش کوي، حالانکې رومیانو د هرقل د ویرې څخه د انطاکیه لاره پرېښې وه او په بله لاره تللې وه. د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه فکرمند کېدل. ورونو وای چې کله یونس په مقصد او مراد حاصلولو کې ناکام سو نو حیران او پریشان ودرېدی. دغه ځای سره نږدې یو کلی و. یونس هلته ولاړی او د کلي د خلکو نه معلومات وکړي. هغوی ورته وویله چې هر کله بادشاه هرقل ته دا خبره معلومه سوله چې توما او هربس دمشق مسلمانان ته حواله کوي او دلته راځي را روان دي نو هغه ډیر زیات غوسه سو، او چونکې بادشاه هرقل یو لښکر د یرموک په لور د لیږلو اراده هم لري نو هغه ته دا ویره وه چې هسې نه توما او هربس دې لښکر ته د مسلمانانو د بهادرۍ او شجاعت کیسې بیان کړي او دا لښکر بزدل استي. د دې وجې څخه هرقل بادشاه هغوی ته حکم ولېږئ چې واپس انطاکیې ته مه راځئ بلکې قسطنطنیې ته ولاړ سئ. نو هغوی د انطاکیې لاره پرېښودله او د لکام په لاره قسطنطنیې ته روان سوي دي. یونس چې دا واورېدله نو ډېر غمژن او فکرمند سو او د مسلمانانو د تکلیف ورته اوس ډېر احساس وسو. د رجب لومړۍ نیټه وه او د سې شنبې ورځ وه. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د سهار لمونځ وکئ. څه ګوري چې یونس را روان دی او په مخ یې د خفګان او ناامیدۍ آثار دي. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه پوښتنه ځینې وکړه چې څه حال دی. هغه وویله یا امیر په خدای قسم چې زما د وجې نه تاسو ته ډېر تکلیف ورسېدی. ما د دشمن په تکل کې تاسو ته ډاډ درکوئ حتی چې تر دې ځای پورې مې راوستلاست، خو افسوس چې د چا په تکل کې موږ راووتلو هغوی زموږ د ګوتو نه ووتله او هغه د ورېښمو جامې هم خطا اسولې. خالد رضی الله تعالی عنه پوښتنه ځینې وکړه چې تا ته څنګه معلومه سوله. یونس ورته وویله چې ما د رومیانو د قدمونو نښې معلومولې چې تر دې ځای پورې راورسېدلو او دا مې قوي امید و چې د سوریې مقام سره به موږ دشمن ته راورسېږو. دلته چې راورسېدلو او هغوی مو ونه لیدله نو یقین مې وسو چې دشمن زموږ نه خپل ځان بچ کړی دی. د معلوماتو په غرض دغه کلي ته ورغلمه او د خلکو نه مې پوښتنه وکړه نو یو سړي راته وویله چې بادشاه هرقل هغوی ته حکم کړی و چې انطاکیې ته واپس مه راځئ بلکې قسطنطنیې ته ولاړ سئ. هسې نه ستاسو په راتلو سره هغه لښکر ونه ویرېږي کوم چې بادشاه د مسلمانانو د مقابلې دپاره تیار کړی دی. اوس تاسو د بادشاه ښار یعنی انطاکیې ته رانږدې یاست. د بادشاه او ستاسو ترمنځانه صرف دا جبل عظیم چې د جبل هرقل په نوم باندې مشهور دی حائل دی. خو ما سره د دې خبرې ویره ده که چیرې تا دا غر د ځان نه وروسته پرېښود یعنی لږ مخکې ولاړې نو ښکاره هلاکت دی. باقي چې ستاسو حکم وي د هغې منلو ته تیار یم. د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه خوب بیانول. حضرت غدرار بن الازور رضی الله عنه فرمایي چې حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د یونس رهبر خبرې واورېدلې نو د مخ مبارک رنګ بدل سو، حالانکې ما هغه داسې نه ګڼلو. ما عرض وکړ یا امیر تاسو د کومې خبرې نه وویرېدلاست؟ هغه راته وفرمایله چې زما سره د مرګ فکر نسته او نه زه د مرګ نه ویریږم بلکې زما سره د دې خبرې غم دی چې د قیامت په ورځ به زه مسلمانانو ته څه جواب ورکوم.
یعنی چون کې حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه دغه مسلمانان یو ډیر سخت کار له په سخت لار بوتلل. غالبا نو خالد رضی الله تعالی عنه چې دا خبره وکړه چې د قیامت په ورځ به زه مسلمانان ته څه جواب ورکوم، نو کېدای سي هم دا خبره وي چې مسلمانان په سخت لار بیولي و. په هر صورت در اصل د فتح دمشق نه مخکې ما یو خوب لیدلی و چې د هغې په وجه زه ډیر زیات فکر کیم. زه د هغه خوب د تعبیر په انتظار کیم. ګورو چې تقدیر څه فیصله کوي او زما د الله تعالی نه دغه امید دی چې ان شاء الله د دې خوب تعبیر به شوي او الله تعالی به ماته په خپل دشمن باندې غلبه راکړي. نور مسلمانانو ورته وویله چې ستا د خوب تعبیر به ان شاء الله شوي، تاسو خپل خوب بیان کړي. خالد بن ولید رضی الله عنه وفرمایله چې ما په خوب کې ولیدله چې زه او زما ټول ملګري په یو داسې وچ کلک او خشک میدان کې روان یو چې نه هلته اوبه سته او نه چیرې شنکي په نظر راځي. څه ګورو چې ناګهانه د غټو غټو قدونو او د غټو غټو شکلونو او اوږدو ویښتانو والا ځنګلي خرونو یوه غټه رمه روانه ده او لغتې وهي، ټوپونه وهي. موږ فورا خپل آسونه د دوی نه راتاو کړه، دوی مو راګیر کړه او په نیزو او په تورو مو وهل شروع کړه. لیکن په تورو او نیزو باندې د وهلو باوجود د هغوی هیڅ پروا رانغله او هغوی هم هغسې لتې وهلې او په موږ به یې حملې کولې. موږ او زموږ آسونو دوی سره سخته مقابله وکړه. آخر زموږ آسونه ستړي سوله. زه خپلو ملګرو له راغلم او دوی ته مې وویله چې د دې ځناورو پسې ورځو. موږ په دغه ځناورو باندې د څلورو خواو څخه حمله وکړله. هغوی منډې کړلې او تنګو لارو درو او ځایونو ته وتښتېدله. موږ سوا د یو څو ځناورو نه د دوی په نیولو یا وژلو باندې قادر نسو. موږ چې کوم ځناور د دوی نه ګیر کړي وه د هغوی بهترینې او ښایسته غوښې مو سرې کولې او پخولې چې ناګهانه هغوی دوباره په موږ باندې حمله وکړه. نو ما مسلمانان ته آواز وکړ چې الله تعالی دې په تاسو کې خیر او برکت واچوي. سواره سئ. موږ ټول په آسونو سواره سو او د هغوی تعقیب مو وکړ حتی چې موږ په هغوی حمله وکړه او ما د هغوی هغه اوښ چې د هغوی نه مخکې روانو ښکار کړي. مسلمانانو د هغوی په وژلو او ښکار کولو کې مصروفه وه، حتی په هغوی کې ډیر لږ پاتې سوله. د هغوی په وژلو او ښکار کولو زه ډیر زیات خوشحال کېدلم او زما اراده وه چې موږ دوی پسې تر هغې ولاړ سو کوم ځای کې چې د دوی وطن دی. چې ناڅاپه زما آس زه لاندې راوغورځولم. زما پټکی لاندې په ځمکه پرېوتی او ما د هغه پټکي د راوچتولو کوشش کوئ چې په دې کې راویښ سولم. دا زما خوب و. په تاسې کې څوک شته چې د دې تعبیر وکړي؟ زما په خیال خو د دې تعبیر هم دا دی چې په کوم مصیبت کې اوس راګیر یو. وایي چې مسلمانانو ته د دې مصیبت احساس وسو. خالد بن ولید رضی الله عنه د واپس تللو اراده وکړه. حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر رضی الله عنه وویله چې غټ او څاربا او خوشحاله خدا رومیان هم دي او کوم تکلیف چې تاسو په خوب کې لیدلی دی نو هغه تکلیف هم د دې خلکو په تعقیب کولو کې پر موږ باندې تیر سو. او په خوب کې ستا د آس نه د پریوتو دا مطلب دی چې ته په خپل آس د لوړې نه د ژورې طرف ته کوزیږې او د پټکي غورځېدو دا مطلب دی چې پټکی په اصل کې زموږ د عربانو د سر تاج دی. د دې پریوتل داسې دی چې په څه تکلیف او مصیبت کې راګیرېدل دي. خالد بن ولید رضی الله عنه وفرمایله زه د الله تعالی څخه دعا غواړم که چیرې دا خوب او د دې تعبیر حق او سچ وي نو الله تعالی دې د دې تعبیر د امور دنیاوي طرف ته کړي او امور آخرت ته دې نه کړي. زه د الله تعالی نه مدد غواړم او په هغه توکل کوم. د دې نه پس بیا مسلمانان ته مخاطب سو او یې فرمایل ای شهسواران اسلام زما سره صرف د خپل ځان او زړه اختیار دی. ما خپل ځان د الله کې وقف کړی دی. تاسو هم راته خپلې ارادې وښایاست چې آیا د رومیانو نور تعقیب کوئ؟ تاسو ته مخکې دوې خبرې دي، یا فتح او یا جنت. مسلمانان وویله چې څنګه ستا خوښه وي موږ هغه ته تیار یو. بعضې مسلمانان چې ډیر شکسته حاله وه په هغوی باندې دا مشوره او رایه ګرانه پرېوتله. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه یونس ته ورغی چې حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د هغه نوم نجیب ایښودی و او ورته یې وویله که چیرې اوس موږ د دغه تعقیب وکړو نو موږ به هغوی ته ورسیږو. هغه ورته ویله چې بېشکه ته هغوی رانیولی سې لیکن ما ته د دې خبرې ویره ده چې که رومیان خبر سو نو هسې نه هغوی په موږ باندې د څلورو خواو څخه حمله وکړي. خالد بن ولید رضی الله عنه وفرمایله چې زما په الله باندې بروسه ده. د دې نه پس حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه په آس باندې سپور سو او مسلمانان یې ځان سره کړه. د یونس په رهبرۍ کې روان سو. مزل یې کوی چې آخر جبل لیکام ته ورسېدله او بیا یې مزل کوی چې لیکام غر وروسته پاتې سو
د دې غر نه مخکې ولاړله. د رومیانو د پښو چاپونه یې کتل. د کومې شپې په سحر چې زموږ امید و چې رومیانو ته به ورسېږو، سخت او تیز باران شروع سو. ټوله شپه باران وورېدی. موږ هم ښه لانده سولو، خو د سخت باران په وجه رومیان هم په لاره کې ایسار سوي وه. د باران کېدل او د مسلمانانو د توما او غیره خبري اوازونه اوریدل. ورونو، حضرت فروح بن طریف رضی الله عنه فرمایي چې باران هم هغه شان ښه تیز ورېدی او موږ ټول ښه لانده او خیشته سولو. یو بل سره مو خبرې اترې کولې، حتی چې شپه تېره سوله، سهار سو او ورځ هم دانه وانه سوې وه او لمر وځلېدی. یونس وویل: سردار، تاسو دلته راسئ او زه به ولاړ سم د دښمن معلومات به وکړم. زما دا خیال دی چې موږ اوس هغوی ته ښه رانږدې سوي یو، تر دې پورې چې ما د هغوی خبرې هم واورېدلې. خالد بن ولید رضی الله عنه وویله: آیا تا د هغوی خبرې واورېدلې؟ یونس ویل: هو. یونس بیا وویله: که تا اجازت راکئ نو زه به نږدې ورسم او د دښمن د لورې به څه خبر راوړم. حضرت واقدي رحمه الله فرمایي چې حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه 2 کسان ولېږله، یو یونس او بل مفرد بن جعاده، او ورته یې وفرمایله چې رومیان در باندې پوه نسي. کوم وخت چې دوی جبل ابرش ته چې رومیان ورته جبل بارق وایي ورسېدله، نو مفرد بن جعاده وایي چې موږ دواړه د غره څوکې ته وختلو. موږ یو لوی وسیع او عریض او سرسبز او شاداب میدان ولیدی چې په هغه میدان کې رومیان ټوله ناست وه، چا آرام کوی، څوک هسې ناست وه او د دښمن هیڅ فکر ورسره نه و، ځکه چې دوی د مسلمانانو د توقعاتو نه خلاف لاره باندې تللي وه، یعنی لاره یې بدله کړې وه. لمر هم ښه تیز و او چونکې د باران په وجه د دوی ټول سامان لانده سوي وه، نو د هغې د وچولو دپاره یې لمر ته ایښودي وه او د هغې د وچېدو انتظار یې کوئ. موږ چې دا حال ولیدی نو د ډېرې خوشحالۍ د کبله مو رامنډې کړلې چې په حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه باندې زیری وکړم. زه دومره تیز راغلم چې یونس مې د ځان نه وروسته پرېښودی. خالد بن ولید رضی الله عنه د یونس باره کې فکرمند سو او خیال یې وکړ چې شاید هغه څه دوکه وکړه. په دې کې یونس هم راورسېدی او حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه ته زیری ورکړي. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه هم یونس له مبارکي ورکړه. یونس وویله چې رومیانو د انطاکیې لاره پرېښې ده او په بله لاره تللي وه او دا سوچ یې کوئ چې ګنې موږ بچ سو او اوس هیڅوک زموږ تعقیب نسي کولی. ته خپل لښکر ته ووایه چې کوم سړی زما ښځې ته ورسېدی نو فوراً دې ماته راولي. ماته د ښځې نه سیوا نور څه مال غنیمت نه دی پکار. خالد بن ولید رضی الله عنه وفرمایله: هغه هم ستا ده او تا ته به میلاویږي انشاء الله تعالی. د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه په مقام مرج دیباج کې خپل لښکر له ترتیب ورکول او په توما باندې حمله کول. د دې نه وروسته حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه خپل لښکر په 4 حصو او په 4 برخو تقسیم کړي. 1000 کسان سواره بیل کړه او د هغې کمان یې حضرت غدرار بن الازور رضی الله عنه ته ورکړي. په 1000 کسانو باندې حضرت رافع بن عمیر الطائر رضی الله عنه افسر مقرره کړي. په 1000 کسانو حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق رضی الله عنه مشر کړي او 1000 سړي په خپل کمان کې وساتله او هغه 3 سرداران ته هدایت وکړي چې ټول په یو ځای پر دشمن باندې مو ورځي، بلکې هر سردار دی لږ توقف نه پس ورسي او کوم وخت چې زه په دشمن باندې حمله وکړم نو تاسو هم فوراً حمله وکړئ. د دې نه پس یې ورته د روانېدو حکم وکړي. د ټول نه مخکې حضرت غدرار رضی الله عنه روان سو او میدان ته ځان ورسوي. ورپسې حضرت رافع بن عمیره الطائر رضی الله عنه او په هغه پسې حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق رضی الله عنه او د ټول نه آخر حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه روان سو حتی چې هغه میدان ته ورسېدله. حضرت عبید بن سعید التمیمی رضی الله عنه فرمایي چې زه د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه په دسته کې وم. کوم وخت چې موږ هغه میدان ته ورسېدو او د هغې چارګاه ښایسته اوبه، تر و تازه، سبزه او حسن او ښکلا او د هغو ریشمو د جامو غټ غټ پنډونه او نور مال حال مو ولیدی، نو په خدای قسم نږدې وه چې زموږ نظر خالص د الله دپاره د جهاد کولو په ځای موږ په یوه بله فتنه کې مبتلا کړي. چې په دې کې د معا بن تمیم یو سړي په زوره چیغه ووهله چې دنیا او د دنیا زیب او زینت فانی دی، د دې د رغبت او ښکلا نه ځان بچ وساتئ، دا دنیا ډیره مکاره ده. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه چې دا واورېدله نو په ژړا سو او یې فرمایله والله د تمیمي خبره رښتیا ده. او بیا یې وفرمایله
ای د الله بندگانو په دشمن یلغار وکړئ او د دوی د مال طرف ته رغبت مه کوئ. دا ان شاء الله تعالی هم ستاسو دی. د الله تعالی په نامه کې طاقت او قوت دی. دا یې وویله او لکه د زمري په شان پر دشمن ورغوټه سوه. توما او هربس هم فوراً د جنگ دپاره خپل لشکر له ترتیب ورکئ. څه کسان د سامان او غیره د چوکیدارۍ دپاره ودروله او 15,000 سوارۍ د جنگ دپاره تیار کړه او سوچ یې وکئ چې دا خو لږ کسان دي چې مسیح موږ له د غنیمت په توګه راولېږله. د مسلمانانو د لوري پرله پسې 4 ډلې چې راغلې نو دوی ورخطا سوله. مسلمانانو د 4 خواونه پر دوی حمله وکړه. د توما قتلېدل وایي چې کله د مسلمانانو د خوا څخه پرله پسې 4 ډلې راغلې او هغوی د 4 خواو څخه راګیر کړه نو هربس ملعون خپل سړو ته چیغې کړلې چې د خپل سامان د حفاظت دپاره کلک ودرېږي او دا خلک درنه بچ نسي. رومیان فوراً تقسیم سوله. څه کسان د روبیس په قیادت کې د مال او سامان د حفاظت دپاره ودرېدله او څه کسان د توما سره د جنګ کول دپاره د توما ملګري سوله. د خالد بن ولید رضی الله عنه د مقابلې دپاره توما د 15,000 کسانو سره راوړاندې سو او د سرو زرو یو صلیب چې قسمه قسم جواهرات پکې هم لګېدلي وه اوچت یې کوي. خالد بن ولید رضی الله عنه خپل آس د هغه پر لور روان کوي. خپل ملګری د ځانه سره کړه او په اوچت اواز یې وفرمایله توما د خدای دشمنه ستاسو دا خیال و چې ګنې موږ وتښتېدلو او بچ سو. الله تعالی زموږ دپاره د ځمکې تنابونه راغونډ کړه. دا یې وویله او په توما یې حمله وکړه. ام ابان رضی الله عنها خدای په یوه سترګه باندې ړوند کړی و په غشې ویشتی و او اوس حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه په نیزه باندې په دې 2مه سترګه باندې په داسې زور سره ووهی چې نیزه یې د سترګې نه پورې وورې ووتله او سترګه یې وچاودېدله او په ځمکه راګوزار سو. صلیب یې د لاس نه پرېوتی. نورو مسلمانانو د توما په باقي لشکر باندې حمله وکړه او د هغوی قتلول شروع کړه. حضرت عبدالرحمن بن ابي بکر صدیق رضی الله عنه چې توما په پریوتو ولیدی نو فوراً رامخکې سو. د هغه پر سینه کښېنستی او د الله تعالی د رضا دپاره یې ترېنه سر قلم کوي. بیا یې د توما سر په نیزه کې وټومبئ او مسلمانانو ته آواز وکئ چې د خدای دشمن توما قتل کړل سو. اوس تکړه سي هربس را پیدا کړئ. مسلمانانو چې دا واورېدله نو ډېر زیات خوشحاله سوله. حضرت رافع بن عمیره الطائي رضی الله عنه فرمایي چې زه د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د پوز په میمنه کې ومه. زه د خپلې پوځي دستې سره د رومیانو د اهل او عیال د خیمو په لور ورغلمه. د رومیانو ښځې ډېرې سختې جنګېدلې او مسلمانان یې خپل ځان ته نږدې نه پرېښودله. ما یو سړی ولیدی چې رومي لباس یې اغوستی و د آس نه راکښته سو او یوې ښځې سره په جنګ سو. کله به دا ښځه په ده باندې غالبه سوله او کله به دا سړی پر دې ښځې باندې غالبه سو. د یونس خپلې ښځې سره جنګ کول. زه په دې اراده ورغلم چې وګورم چې دا څوک دي. چې ورنږدې سومه او ومې کتله نو هغه زموږ رهبر یونس و. دی په اصل کې خپلې ښځې سره په جنګ څنګه چې یو زمری خپلې مادې سره کشتي کوي دغه شان یونس د خپلې ښځې سره کشتي کوله. ما غوښتله چې ورسمه او یونس سره مدد وکړم چې په دې کې 10 نورې ښځې راغلې او زما په آس باندې کاڼې ورول شروع کړله. د یو ښایسته ښځې په لاس کې چې د وریښمو قیمتي او ښکلې جوړه یې په غاړه وه یو غټ کاڼی ورسره و. هغې رسا زما آس پر تندي باندې پر سر وویشتی. د لګېدو سره سم زما آس را پرېوتی او مړ سو. ما له سخت غوسه راغله. د آس نه راکښته سولمه او په هغې ښځې پسې مې منډه کړه. هغه هم لکه د سوی یعنې خرګوش غوندې په ټوپونو تیز روانه سوله. نور ښځې هم دې سره په منډه سولې. زه چې بالکل نږدې ورسېدلم نو د هغوی د قتل اراده مې وکړه لیکن بیا مې اراده بدله کړه چې دا ښځې دي په دوی باندې لاس نه اوچتومه. البته هغه ښځه چې آس یې راته مړ کړی و هغې پسې ورغلمه او چې څنګه مې توره ور باندې اوچته کړه نو هغې خپل لاسونه پر سر کښېښودله او امان امان ویلی شروع کړه. ما چې دا واورېدله نو ژر مې خپل لاس ودروئ. دې ښځې انتهایي ښایسته او قیمتي د وریښمو جامې اغوستې وې او د قیمتي موتیانو لړۍ په سر کې راځوړنده وه. ما دا ښځه او هغه نورې ښځې ټولې په خپل حراست کې واخیستلې او په رسویو مې وتړلې او خپل پوځ ته مې را روانې کړې. سوچ مې وکړی چې د یونس حال معلوم کړم. هغه مې ولټولو. کوم ځای کې چې ما د ښځې سره په جنګ کې لیدلی و هغه ځای ته ولاړم. چې ومې کتله نو د هغه ښځه په وینو ککړه پرته وه او یونس ورته ناست دی ژاړي. ما ترېنه پوښتنه وکړه چې یونس څه حال دی. هغه وویله چې دا زما ښځه ده چې د دې په طلب او تلاش کې زه تر دې ځایه پورې راغلم او زما د دې نه علاوه د بل څیز خواهش نه و ځکه چې په الله قسم زما دې سره ډېر زیات محبت و. دا چې ما ولیدله نو ورته مې وویله چې ته زما نه نفرت کوې.
په دې وجه چې زه مسلمان سوی یم، خو په الله قسم چې زما ستا سره ډېره زیاته مینه ده. اوس ته راځه زما سره ولاړه سه. دې ماته وویله چې زما په حق مسیح قسم چې تا دین مسیح پرېښود او دین محمدي دې اختیار کړي، نو زه به تر قیامته پورې هم ستا سره میلاو نه سمه. ما خپل ځان د مسیح دپاره وقف کړی دی. زه قسطنطنیې ته روانه یم، هلته چې ولاړه سمه نو راهبه به سمه. زه دې ته ورنږدې سولم، نو دې په زور سره زما نه ځان بیل کوي، لیکن ما د دې سره دومره فرضونې وکړې چې آخر مې را لاندې کړه. دې چې زما څخه ځان نسو خلاصولی، نو دا فکر یې وکړي چې زه شاید راګیره سولم، نو د خپلو کالو څخه یو خنجر را بهر کوي او په خپله سینه کې یې ښخ کوي. د خنجر ننوتلو سره سره را پرېوته او مړه سوله. زما ډېر زیات خواهش و چې زه دا حاصله کړم، خو ما دا حاصله نه کړی سوه، نو ځکه ژاړم. د حضرت رافع بن عمیره الطائي رضی الله عنه د هرقل بادشاه لور گرفتارول. حضرت رافع بن عمیره رضی الله عنه فرمایي چې ما د یونس خبرې چې واورېدلې نو په ژړا سوم او هغه ته مې وویله چې الله تعالی تا ته د دې نه بهتر نعم البدل درکوي، د دې نه بهتره او ډېره ښایسته حسینه او د ورېښمو ښایسته او قیمتي جامې اغوستونکې، د قیمتي موتیانو لړۍ اچولې، د سرو زرو بنګړي اچولې او د سپوږمۍ په شان ځلېدونکی مخ لري. دا د حضره ده. یونس وویل کوم ځای کې ده؟ ما وویل دا د زما سره ده. یونس چې هغې ته وکتله او د هغې کالي، زیورات او حسن و جمال یې ولیدی، نو هغې سره یې په رومي ژبه کې خبرې اترې وکړلې. ډېر وخت پورې هغې سره په خبرو اترو کې مصروف و او هغې مسلسل ژړل. بیا یونس ما ته وکتله او بیا ویله چې تا ته څه پته نسته چې دا څوک ده؟ ما ورته وویل ما ته نه ده معلومه چې دا څوک ده. هغه راته وویل چې دا د هرقل بادشاه لور شهزادګۍ ده او د توما ښځه ده. زه خو د دې قابل نه یم او زما یقین دی چې هرقل به ضرور څه فدیه ورکړي او خپله لور به خلاصه کړي. ما ورته وویل اوس خو خامخا دا ستا ده او ته د دې دپاره یې. یونس دا واخیستله، قبوله یې کړه. مسلمانانو دې وخت کې ډېر سخت جنگ شروع کړی و او دومره مصروفه وه چې نور د دې نه زیات جنگ کول ممکن نه و او بعضې خلکو د رومیانو سامان او مال حال را جمع کوي. د مرج الدباج وجه تسمیه. حضرت واقدی رحمه الله فرمایي چې د مرج الدباج وجه تسمیه او دا ځنګل د مرج الدباج په نامه مشهورېدل او تر اوسه پورې همدغه نامه سره د مشهورېدو او یادېدو وجه دا ده چې د اهل عربو نه به څه وخت یو سړی د چا سره دباج یعنې د ورېښمو لیدلو نه تپوس به یې کوئ چې تا دا جامې د کوم ځای نه راوړي دي، نو هغه سړی به ځواب ورکوي چې دا د مرج الدباج د مال غنیمت دی. حضرت واقدی رحمه الله فرمایي چې کله مسلمانان د جنگ نه فارغ سوله، نو حضرت خالد رضی الله عنه یې په نظر رانغلو. کله چې هغه په یو ځای کې هم پیدا نسو، نو دوی ډیر زیات خفه سوله او پریشان سوله. حضرت انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي چې د دې وجه دا و چې کوم وخت د مرج الدباج په میدان کې حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه توما قتل کړي، نو بیا د هربس تلاش کوي. هغه په ټول میدان کې تلاش وکړي، لیکن د ډیر کوشش باوجود هم پیدا نه کوي. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه به د رومیانو په لشکر کې بار بار ورنوتو او رومیان به یې لکه د زناورو په شان قتلوله چې ناګهانه د هغه نظر په یو قوي الجسم سور سپین سړي پرېوتی چې انتهایی قیمتي جامې د ورېښمې اچولې بیا او د جامو د پاسه د حفاظت د پاره اوسپنه لګولې وه. د خالد بن ولید رضی الله عنه دا خیال راغی چې همدا سړی هربس کېدی سي. هغه په ورن آس له پونده ورکړه، تیز یې کوي او د هغه په لور ورغی. هغه سړي چې دی ولیدی نو وتښتېدی. خالد رضی الله عنه د هغه تعقیب وکړي او ورپسې تیز ولاړی. د شا د طرفه یې ورباندې د نیزې ګزار وکړي. د ګزاره سره سم د آس نه سر د لاندې را پرېوت. خالد رضی الله تعالی عنه ژر ورغی او راګیرې کوي او ورته وفرمایل ای بدبخت هربسه، ستا څه خیال و چې ګنې زموږ څخه به بچ سي؟ دغه سړی په عربي ژبه پوهېدی. هغه په عربي ژبه کې فریاد وکړي او ویې ویله چې زه هربس نه یم، ته ما مه قتل کوه او ما پرېږده. زه د دې په فدیه او عوض کې تاله داسې څیز درکړم چې ته به خوشحاله سې. هغه ورته وفرمایل چې کم بدبخته یې، ته تر هغه وخته پورې زما څخه نسې خلاصېدلی تر څو دې چې راته د هربس خبیث معلومات نه وي راکړي. ما ته د هغه نه سوا د بل چی خواهش نسته. الله تعالی زما په لاس توما قتل کوي او اوس ما ارمان او خواهش دا دی چې هربس هم قتل کړم. که چیرې تا ماته د هربس نښه راکړه نو بغیر د څه معاوضې به زه تا پرېږدم. هغه کافر وویله چې ته به خپل مقصد ضرور حاصل کړې، خو د هغه باره کې د څه معلوماتو ورکول نه مخکې ته زما سره کلکه وعده وکړه چې ما به پرېږدې. خالد رضی الله تعالی عنه ورته وویله
که چیرې تا ماله د هغه معلومات راکئ او هوربس ماله په لاس راغی نو انشاءالله تا به زه ضرور پرېږدم. هغه وویله ای عربي وروره ستا دا خبر د وعده خلافۍ او د بېوفایي غوندې معلومیږي ځکه چې تا موږ له امان راکړی و لیکن د هغې باوجود تا زموږ تر دې ځایه پورې تعقیب وکړئ حالانکې دا خبره زموږ په وهم او ګمان کې هم نه وه چې تاسو به تر دې ځایه پورې زموږ تعقیب کوئ. تا زموږ تعقیب وکئ او څه چې موږ د دمشق نه ځانه سره راوړې وه هغه مو لوټ کړه. اوس ته بیا دا خبره کوې چې که هوربس زما په قابو کې راغی نو زه به تا پرېږدم. هوربس یو ډېر بهادر او مضبوطه سړی دی. زه د هغه د ګرفتارۍ ضامن کېدی نه سمه او بله دا چې ستا خبره هم په بېوفایي او بدعهدۍ باندې مشتمله وي. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه چې دا خبره واورېدله نو سخت غصه سو. ویې فرمایله ای بېوقوفه ته په موږ دا خیال او ګمان کوي حالانکې وعده خلافي غداري او بېوفایي زموږ عادت نه دی. دا خصلتونه زموږ نه ډېر لرې دي. موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب یو او هغه رحمت للعالمین وو. موږ به څنګه غلط کار کوو؟ موږ چې څه وایو هغه پوره کوو او نه په امانت کې خیانت کوو. په خدای قسم چې موږ ستاسو تعقیب کولو کې د 4 ورځو نه مخکې نه یو راغلي. الله تبارک وتعالی موږ ته لارې لنډې کړلې. ما تا ته صرف دا خبره وکړه چې ما ته د هربس د تلو لاره وښایه. کوم وخت چې زه هغه ووینم نو ان شاء الله العزیز د الله جل جلاله په مدد او نصرت سره به زه هغه سمدستي قتل کړم. زما صرف دغه خواهش دی. زما قسم دی که چیرې تا ماته د هغه نښه پته راکړه نو بغیر د څه معاوضې به دې پرېږدم. کافر وویله ای عربي ځوانه ته زما د سینې نه پاس پورته سه ما پرېږده چې زه تا ته د هغه معلومات وښیم. خالد رضی الله عنه د هغه د سینې څخه پاڅېدی. کافر ودرېدی. یو خوا او بل خوا اوتر اوتر یې وکتله. لږ وخت پس یې وویله دغه ډله چې د غره د سر د پاس روانه ده ته یې وینې؟ خالد رضی الله تعالی عنه وفرمیل هو وینم یې. کافر وویله هوربس د دغه ډلې په سر کې روان دی او د هوربس پیژندل دا دی چې د هغه پر سر د جواهراتو یو صلیب ځوړند دی. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د قوم جرهم یا قوم زبیده نه یو سړی اسد بن جابر په ده مقرره کوي او یې فرمیل اسده د ده محافظت کوه که چیرې زه د ده د قول موافق هوربس ته ورسېدلم نو بیا دی پرېږده او که ده درواغ ویلي و نو سمدستي یې قتل کړه. دا یې وویله او هوربس پسې روان سو. نیزه یې نیغه کړله. کوم وخت چې هغه ډلې ته نږدې سو نو اواز یې ورته وکړ ای بدبختو تاسو به زما نه څنګه بچ ولاړ سئ. کوم وخت چې هوربس د هغه اواز واورېدی نو پوه سو چې دا خو څوک عربي دی نو د ده د قتل په اراده ودرېدی. ده او د ده ملګرو سره توري او نور وسله موجوده وه او په وسله باندې ښه پوره وه او دا ټوله کسان انتهایی زړور او بهادر وه. خالد بن ولید رضی الله عنه وفرمایله چې ستاسو څه خیال دی چې تاسو به زموږ نه بچ سئ او ستاسو مال به زموږ نه سي؟ خبردار زه خالد بن ولید یم ستاسو قاتل یم. دا یې وویله او حمله یې ورباندې وکړه. په یوه ګزار یو رومي ووهئ او را ګزار یې کوي. بیا دویم سړی ووهئ هغه یې هم قتل کوي. د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د هربس او د هغه د ملګرو سره مقابله. حضرت واقدي رحمه الله فرمایي چې هربس د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه نوم واورېدی نو خپل اس په زین باندې ناست و نو ورخطا سو او خپل ملګرو ته وویله چې دا هغه سړی دی چې ټول شام په سر اخیستی دی او عراقات دمر حوران بصره دمشق او اجانیدین فتح کړله او په زرګونو خلک یې زموږ نه قتل کړله. پام کوئ چې ژوندی درنه ولاړ نسي. که نن تاسو دی قتل کړئ نو یاد ساتئ چې ستاسو عزت او ابرو به بیا واپس راسي. ستاسو څخه اخیستل سوي ښارونه به بیا ستاسو په قبضه کې راسي او د ټولو نه غټه خبره دا ده چې دا ستاسو د مقتولینو بدله دی چې تاسو سره موجود دی. ګوري بش درنه ولاړ نسي. وایي چې رومیانو دا خبرې واورېدلې او حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه یې یوازې ولیدی نو نور هم زړور سوله ځکه چې باقي ټول مسلمانان د جنگ په میدان کې د رومیانو سره په جنگ کې مصروفه وه او هر سړی د مال غنیمت پر راغونډولو او جمع کولو کې لګیا و. د دې وجې نه دا رومیان چې قوم بطارقه سره تعلق درلودی ټول د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه نه راتع سوله. بل خوا دا غر یو داسې مشکل غر و چې ګڼې ګڼې ونې ورباندې ولاړې وې. په دغه ځای کې جنگ کول ډېر ګران کار و. د دې وجې نه حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د آس نه لاندې راکښته سو. توره یې راواخیستله ډال یې مخامخ کوي او انتهایی صبر او استقلال سره جنگ شروع کوي. حضرت واقدي رحمه الله فرمایي چې کوم وخت هغه د آس نه لاندې راکښته سو او پیاده جنگ یې شروع کوي نو په زړه کې یې وویله خالده
د خوب تعبیر صحیح سو، رښتیا سو او ډیر زیات پښیمانه سو، په زړه کې پښیمانه سو. حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ته د دې خبرې احساس وسو چې ما نه په دې کار کې غلطي وسوله، یعنی تنها په یو مضبوط ډلې پسې تلل پکار نه و. زما کار جنگ کول نه دی، بلکې د یو اسلامي بیرغ لاندې د مسلمانانو را یوځای کول و. هغوی ته د جنگ ترغیب ورکول او هغوی د کافرانو خلاف جنگول دي. علما وایي چې حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه په 22 جنگونو کې شامل شوی دی او په هر جنگ کې د شهادت خواهش کړی دی، لیکن په دې خواهش پوره کولو کې ناکام پاتې شوی دی. کوم وخت چې د آس نه راکښته سو او رومیانو باندې حمله کوله، نو دغه وخت کې رومیان پوره 60 کسان و او د په یوازې ځان د هغوی مقابله کوله. هربس خبیث د شان راغی او د توري گزارې ور باندې وکړي. دا گزار دومره تیز و چې د هغه د خول او پټکینه پوری ووتی او تور د هغه د لاسه پریوته. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه په سوچ کې سو چې که په هربس باندې حمله کومه، نو دا نور کسان د شانه په ما حمله ونه کړي، او که په دې نور خلکو حمله کومه، نو هربس رانه بچ کیږي او ممکنه ده چې هغه خپل تور راوشته کړي او بیا په ما د شانه گزار وکړي او زما کار تمام کړي. د هربس قتلېدل. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه په جنگي منصبو او هیلو جوړولو کې ثاني نه لرلو. په دې وخت کې هغه سمدستي یو جنگي حربه جوړه کړه. یو خوا بل خوا به اشارې کولې، حمله به هم کوله او ورسره به په زور د تکبیر اوازونه هم کوله او داس یو انداز به جوړ کړي گویا د هغه و مدد ته څوک را روان دي. دې هلیه نه د هغه مقصد کفار له چکر ورکول و، یعنی پریشان کول و. د لا تکبیرونه ویله او په زور پر نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود شریف ویل چې په دې کې ناڅاپه د مسلمانانو اوازونه تر غوږو وسوله. د اهل عربو د تکبیرونو اوازونه مسلسل راتلل. یو سړي په اوچت اواز داسې وویله: لا اله الا الله وحده لا شریک له وان محمدا عبده ورسوله. یا ابا سلیمان، د الله تعالی د لوري تعالی مدد راغلو، زه عبدالرحمن بن ابي بکر صدیق رضی الله عنه یما. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه داغه आवाज واوریدی، خو هغه نه عبدالرحمن بن ابو بکر صدیق رضی الله عنه د ائتلافات وکړه او نه نور مسلمانان لسه توجه وکړه. هغه برابر د دشمن سره مقابله کوله، خپل راسته او چپه طرف ته به توره چلوله. هربس چې کله د مسلمانانو د تکبیر اوازونه واوریدله نو وتښتېدی، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه ورپسې سو او په یو گزارې داغه کار ور تمام کړي. نور مسلمانانو د هربس په ملګرو باندې حمله وکړه. دا خلک چون کې د قبیلې په طریقه سره تعلق درلودي، د دې وجه نه په بهادری کې ډیر زیات مشهوره و. خود حضرت غدرار بن الازور رضی الله عنه او عبدالرحمن بن ابو بکر صدیق رضی الله عنه د تور گزارونو ته چیرې ټینګېدلی سول. حضرت غدرار رضی الله عنه د رومیانو په قتلولو کې د ټول نه مخکې و او د ټولو زیات رومیان هغه قتل کړله. کله چې مسلمانان د رومیان د قتلولو نه وزګاره سوله، نو حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه راغی او د حضرت غدرار رضی الله عنه د شجاعت او بهادری ډیر تعریف وکړي او حضرت غدرار رضی الله تعالی عنه ته وفرمایله: والله یا ابن الازور، ته بهرمن سویه او فلاح ته ورسېدې. الله تعالی دې ستا په کارونو کې خیر او برکت واچوي او الله دې ستا په اعمالو کې صلاحیت او ستا په حال باندې خپل رحمت وفرمایي. بیا یې حضرت عبدالرحمن بن ابو بکر صدیق رضی الله عنه او نور مسلمانان ته السلام علیکم وویله او یې فرمایله چې تاسو ته زما باره کې چا حال وویله. حضرت عبدالرحمن بن ابو بکر صدیق رضی الله عنه وویله: یا سید، کله چې الله تعالی موږ ته په رومیانو فتح راکړه او هغه خلک څه قتل سوله او څه قید، نو مسلمانان د مال غنیمت پر راجمع کولو کې مصروف سوله چې ناګهانه موږ یو आवाज واوریدی چې تاسو په مال غنیمت راجمع کولو کې مصروف یې او حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د دشمن سره په سخت جنگ کې راګرځي. ما आवाज واورید، لیکن ما ته معلومه نه و چې تاسو کوم ځای کې یاست. هیڅ چاته هم معلومات نه و چې تاسو په کوم ځای کې یاست او مسلمانان په سخت تشویش او پریشانی کې و. په دغه وخت کې یو رومي سړی چې ستا د یو ملګري په قبضه کې و ستا معلومات یې راته وښودله او ویې ویله چې هغه ته ما هوربس پسې د تعقیب کول لاره وښودله. هغه هوربس پسې په دغه مخامخ لاره چې د غره د پاسه د تللی دی. موږ چې څنګه دا واورېدل نو ډیر په توندوی سره دلته راغلو. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه وفرمایله چې دغه سړي اول ماته د دشمن معلومات راکړي او بیا یې مسلمانانو ته
زما د مدد او نصرت کولو د پاره لاره وښودله، په ما باندې هم اوس د هغه حق واجب سو. قدرمنو اوریدونکو، دا و د فتوح الشام د خپرونې 11مه برخه. دا چې نور کم حالات به مخته راځي هغه به انشاءالله په 12مه برخه کې واورو. نور مو پر رب جل جلاله سپارمه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.